د تاریخ یو مهم باب جنرال اختر عبدالرحمن جنیوا تړون او د پاکستان رول د شلمې پیړۍ په وروستیو کلونو کې کله چې نړۍ د سړې جګړې تر سیوري لاندې ژوند کاوه افغانستان د نړیوالو قوتونو د ټکر مرکز ګرځېدلی و. په 1981 کال کې د شوروي اتحاد یرغل پر افغانستان نه یوازې د افغانانو ازادي تر ګواښ لاندې راوسته بلکې د سیمې امنیت یې هم سخت اغیزمن کړل. په همدې وخت کې پاکستان د یو مهم ګاونډي او اسلامي هیواد په توګه خپل تاریخي مسؤلیت احساس کړل. میلیونونه افغانان کډوال پاکستان ته راغلل او پاکستان هغوی ته پناه، خوراک او سرپناه ورکړه. دا کار یوازې یو بشپړی خدمت نه و بلکې د اسلامي ورورولۍ او سیمې ثبات لره یو لوی ګام و. په دې حساسه مرحله کې جنرال اختر عبدالرحمن چې د پاکستان د ایسیایي مشر و مجاهدینو د ملاتړ، تنظیم او ملګرتیا برخه کې کلیدي رول ولوباوه. د هغه ستراتیژي دا وه چې د افغان مقاومت ملاتړ وکړي ترڅو شوروي ځواکونه مات شي او افغانستان خپلواکي بیرته ترلاسه کړي. د هغه تر مشرۍ لاندې پاکستان د نړیوالو متحدینو لکه امریکا او نور هیوادونو سره همکاري وکړه. د همکارۍ د دې سبب شوه چې افغان مجاهدین قومي شي، بلاخر شوروي اتحاد دې ته اړ شي چې د وتلو پریکړه وکړي. په 1988 کال جنیوا تړون د همدې اوږدې مبارزې پایله وه. دا تړون د جنیوا اکارډز په نوم یادیږي چې د پاکستان، افغانستان، امریکای او شوروي اتحاد ترمنځ لاسلیک شو. د دې تړون اساسي هدف دا و چې شوروي پوځونه تدریجي وتل او د افغانستان په چارو کې د بیرونی لاسو هغه ختمول. پاکستان په دې تړون کې یو مرکزي رول درلودو. که څه هم ځینې خلک دا تړون نیمګړی بولي خو حقیقت دا دی چې پاکستان د سولې لپاره یو مهم ډیپلوماټیک ګام پورته کړ. د دې تړون له لارې شوروي پوځونه له افغانستانه ووتل چې د دې سیمې لپاره یو تاریخي بدلون او جنرال اختر عبدالرحمن باور درلود چې یوازې د بهرنیو ځواکونو وتل بس نه کوي بلکې باید افغانستان کې یو داسې نظام رامنځته سي چې د خلکو استازیتوب وکړي. د هغه لید دا و چې یو خپلواک او باثباته افغانستان به د پاکستان او ټول سیمې لپاره ګټور وي. بدبختانه د جنیوا تړون وروسته افغانستان کې سیاسي نقشه رامنځته شوه او داخلي اختلافاتو جګړه لا پسې اوږده کړه. خو دا هم باید هیر نه کړو چې د شوروي ځواکونو وتل د افغانانو د قربانۍ او د پاکستان د ملاتړ یو لویه لاسته راوړنه نه وه. د جنرال اختر عبدالرحمن ژوند هم د همدې کال په یو غمجنې پیښې کې پای ته ورسېد کله چې هغه د الوتکې په یو مرموزه پیښه کې ووژل شو. د هغه مړینه لا هم د تاریخ یو نه حل شوی راز ګڼل کیږي. په ټوله کې دا د تاریخ یو داسې باب دی چې پاکستان نه یوازې د خپل امنیت لپاره بلکې د سیمې د ثبات او د یو مظلوم ملت د ملاتړ لپاره هم رول ادا کړی. د جنیوا تړون که څه هم د بشپړې سولې ضمانت ونه شو خو دا د یو لوی جګړې د پای پیل و. تاریخ موږ ته دا راښیي چې قوي اراده، ستراتیژه او قرباني کولی شي د نړۍ د لویو قوتونو توازن بدل کړي او پاکستان په دې کې خپل اغیزناک رول ثابت کړل.